ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم څو لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له قطره کوو. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې له طالبانو څخه په کلکه غوښتي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او ورته ویلي دي چې لا ډېر وخت دی چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. د زیاته کړه موږ طالبانو ته د قطر په شمول چې یو اسلامي دولت دی او ښځې پکې بشپړ حقونه لري دغه راز د ګڼو اسلامي هېوادونو مثالونه ورکړل. غلام مساکزی چې لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی دی وایي چې د نړیوالې ټولنې غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژني. طالبان وایي د اسلامي جمعیت ګوند د مشر صلاح الدین رباني په کور کې سلګونه بوتله شراب او بیر موندلي دي. په یو ویډیو کې چې طالبانو پر ټویټر خپره کړې ده هغه بوتلونه ښودل کېږي چې د دوی په وینا د صلاح الدین رباني په کور کې موندلي دي. خو صلاح الدین رباني بیا په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا د ده کور نه بلکې د چک جمهوریت سفارت دی. امریکا وایي په افغانستان کې د پاکستان د منفي رول په خاطر له اسلام آباد سره پر اړیکو بیا کتنه کوي. د کابل نړیوال هوایي ډګر یو شمېر ښځینه کارکوونکي بیرته خپلو دندو ته ګرځېدلې او وروستی خبر دا دی چې په کندهار کې د پخواني کلوردو سلګونو اوسېدونکو نن سهار په کندهار ښار کې د طالبانو د دې پرېکړې په اعتراض کې چې باید له خپلو کورونو ووځي لاریون وکړ. طالبانو په کندهار کې د ملي امنیتي ځواکونو د 3,000 پخوانیو غړیو کورنیو ته ویلي وو چې په 3 ورځو کې د له خپلو کورونو ووځي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو پرته راځم په دې بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.